دعوت مرګ ته پخپله ورکومه مسلمانه. دعوت مرګ ته پخپله ورکومه مسلمانه، څو شپې کېږي چې زړه درپسې خورمه مسلمانه. او سیاد یمه غزل کې مې بلا ته بلا زړه دی. سیاد یمه غزل کې مې بلا ته بلا زړه دی، نامه دې پکې خامخا راوړمه مسلمانه. بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه سئ. د هغو دوستانو دې وخت په خیر او سهار دې په خیر وي چې هغوی همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله. نن را سره د تتې رڼا شعري ټولګي څښتن میلمه دی. د دیوان په برخه کې یو ځوان پیاوړی او تکړه شاعر چې ځوانه شاعري کوي او واقعا د خلکو د زړونو شاعري کوي او همداراز په الفاظو کې هیڅ کمی نشته ورسره. هغه انعام ګل سیاد دی. سیاد صاحب ځوان شاعر دی او تقریبا د څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي او دا دی څو ورځې کېږي چې شعري ټولګه یې د تتې رڼا په نوم باندې د چاپه وتلې ده. نو نن را سره میلمه دی، نن به پر تتې رڼا غږېږو او د دوی پر شاعرۍ باندې به بحث او خبرې کوو. په دې هیله یم چې تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. سیاد صاحب سهار دې په خیر، څنګه یې؟ مننه، خوشحاله اوسئ. نظري صاحب تاسو ته سلام او د مشرانو جرګې د تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته د نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه. سیاد صاحب تته رڼا ولې؟ بس دا د ملګرو غوښتنه وه او خپل انتخاب مې و. خپل انتخاب دې هم و او ملګري هم درسره د ملګرو په مشوره باندې مې ټاکلی. عموما یو څوک چې شاعري کوي یو 10-15 شعره چې ولیکي بیا وروسته په ذهن کې دغه انګازې کوي چې زه به خپل کتاب ته څه نوم ایږدم. بلکل نظري صاحب، ته هم همداسې وې؟ بلکل. ما چې په لومړي ځل د تتې رڼا په نامه باندې یو غزل ولیکه نو په هماغه ورځ مې پرېکړه وکړه چې د کتاب نوم به مې تته رڼا وي. زما غزل ستا زمزمه او هغه تته رڼا. بل بیت یې؟ او څنګه به کړم هېره هغه شپه او هغه تته رڼا. زما له اوښکو ډکې سترګې او ستا مړه مړه کته. زما له اوښکو ډکې سترګې او ستا مړه مړه کاته، د محبت خوږه کیسه او هغه تته رڼا. دا 2 بیته دي چې د کتاب پر سر باندې لیکل شوي دي. زیاتره کتابونو باندې 2 بیته یا یو غزل یا هم یو بیت لیکل شوی وي. علت یې؟ نظري صاحب دا د اکثره د نوم مطابق انتخابوي چې هلته نوم سره سمون وخوري نو د هغې په خاطر باندې. ما ویل که دا بیتونه دې په دې ټول کتاب کې خوښېدله چې را دې نه، دا خو بس تته رڼا ده او د تتې رڼا بیتونه دي نو خامخا سر یې ورسره خوړلی او دا مې د ملګرو په غوښتنه مې تاګ. ډېری وایي چې شعر د اولاد خاصیت لري لکه خپل اولاد. واده دې کړی که نه؟ بلکل نظري صاحب، واده مې کړی. ولې؟ اولاد هم لري؟ یو زوی لرم او 2 لورانې. نام خدای الله دې درته نیک صالحه لوی کړي. د دوی ترمنځ څومره فرق کوي د خپل شعر او اولاد؟ نظري صاحب داسې پوښتنه دې وکړه چې ځینې کسان همدا وایي چې شعر لکه اولاد داسې. بلکل نظري صاحب، شعر د ذهن غوړ دي او د زړه وینې دي نو خامخا ګران وي. واقعا. او کوم وخت کې زیاته ښه شاعري کوې او یعنې ستا په زړه باندې نظري کوم صاحب ټایم کوم وخت معلومه نه ده، بس نو شعر خپل وخت نه لري. خو هر وخت چې له کومې پیښې متاثره شم یا نو یوازې یم، څوک نه وي را سره، نو امکان یې زیات وي په داسې وخت کې. یعنې یوازیتوب بیا د الهام راتګ درته بلکل. بس داسې وي چې هغه ځای او هغه وخت ورته برابر وي. واقعا. څومره وخت کېږي شاعري کوې؟ تقریبا چې 8-9 کاله کېږي چې شاعري کوم. 8-9 کلونو کې دې دا یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب کې څومره شعرونه دې ته ویلی چې زه دلته ورق کې وګورم؟ 101 تقریبا 110 شعرونه به پکې. بلکل نظري صاحب، په دې کې انتخابي شعرونه ما راغونډ کړي دي. هغه بعضې چې کوم باندې مې زړه اوبه نه څکلي نو هغه پاتې دي تر اوسه. انشاءالله په هغې کې به هم کار کوو، ایډیټ به پکې کوو. بیا خدای ورته برابر کړو بیا خو څه ووایم، خو ګورو نو که چېرته ورته موقع برابره شوه بیا به نو هغې سره په هغې کې چېرته بل کتاب دغه کې د هغه نوم به څه شی وي؟ وخت سره به بیا ټاکو.
اوس یې خلکو ته نو نه تر وایي اوسه خو څه ووایم پرېکړه مې نه ده کړې. ښه په دې کتاب کې به دې څومره شعرونه د یاده زده وي سیاد صاحب؟ یارې څه ووایم که درته تقریباً. ووایم چې ټول به مې دوم په یاد نه وي زه نو د ذهن خو بس نه پوهېږم چې فکر څنګه ته نه کوم پاتې کېږي. تراب صاحب دی مهم. هغه بلا نظمونه تقریبا څو A4 ورقې وي هغه په ذهن کې همداسې سپاري او ډېرې هغه بې سواده شاعران چې وي هغه سواد چې نه لري هغه یې ډېرې په ذهن کې ساتي فکر کوم همداسې دی. چې یو بیت ته وایي چې د چا دی نه پوهېږم اوس مې حافظه کمزورې شوې ده اوس رانه په یادو غزل مه غواړه. نو دغه حالات او دغه د وطن نو خامخا ذهن هغسې نه پاتې کېږي. مغشوش شوي نه بلکل ذهن چې څومره ارام وي هغومره زیاته کوشش کوي چې ویې ساتي بلکل بلکل. نو ته به موږ ته څه شی دیکلمه کې همداسې که د کتاب نه کتاب نه به درته ووایم همداسې به نو ټکنی شم. زه فکر کوم چې یو انتخاب کړی دی ما ووایه. زما خو ټول انتخاب دي ځکه چې خپل مې دي او راته ګران دي که نه بس هغه ستا داسې هم وي چې لکه یو شعر دی ډېر درته ګران وي تل په هر محفل کې چې وي وایي والا بلکل پرخ کوي ښه او خراب پکې سړي ته پته لګي چې دا نو د دغه ځای جوګه دی او دا نه دی. غزل دی چې دا چې روانې پرې او دا چې ټولوي هندارې څنګه دا چې روانې پرې او دا چې ټولوي هندارې خود به د پښو کې ځي اشنا زرې زرې هندارې او چې څوک د خپل تصویر کتو ته پکې نه پرېږدي چې څوک د خپل تصویر کتو ته پکې نه پرېږدي بیا نو په سترګو کې دې ولې ګرځوي هندارې او ښکاري چې بیا د اوښکو څاڅکي پرې لوېدلي له چا مننه ښکاري چې بیا د اوښکو څاڅکي پرې لوېدلي د چا او دا چې چاپ چاپ او کرښې کرښې دي رڼې هندارې او بیت دی چې اوس پرې غړۍ غوڅېږي اوس ترېنه چړې جوړې دي اوس پرې غړۍ غوڅېږي اوس ترېنه چړې جوړې دي دغه دی ګوره که نه دي په وینو سرې هندارې او کومه بلا در باندې شوې په ځان نه پوهېږي کومه بلا در باندې شوې په ځان نه پوهېږي خپله څېره په کاڼ ولې ماتوي هندارې او سیاده اوس دې هم په سترګو کې هغه ښکارېږي سیاده اوس دې هم په سترګو کې هغه ښکارېږي زه خبر نه وم چې لري هم حافظې هندارې. بس همدومره و نظري صاحب. ډېر زبردسته البته څو بیتونه یو عموما ستا غزلونه؟ د 5 نه تر 8 9 پورې زما په کتاب کې راغلي دي دې نه پورته مې بیا نه دي لیکلي ځکه چې زیات شي بیا نو خوند تې ځي هغه خپل خوند نه پکې پاتې کېږي جوړېږي خو چې په زور یې ولیکي هغه د زور شاعري نو بیا هغسې مزه نه کوي خوند بل چاته هم نه ورکوي لوستونکي کله هم داسې درته شوی دی چې چېرته فرمایش درکړی چې دې برخه ته یو شعر بلکل لیکلی دی دی هڅه مې کړې ده خو هغسې نه راځي لږه څنګه چې له زړه نه ولیکل شي خپله دې خوند نه دی ورځینې اخیستې خپله خوند نه ترې اخیست کېږي ځکه چې د زړه شاعري او د فرمایش شاعري نو بیا جلا جلا وي. واقعا ستا په شاعرۍ کې ستا د شاعرۍ په برخه کې کوم راز و چې ته وهڅولې یا هم تا ته دومره زمینه برابره کړې چې دومره قوي شعر ولیکې کوم برخې به یې ملګري وه ټولنه وه که کوم استاز لري؟ نظري صاحب ژوند خو خپله استاز لري په ژوند کې چې استاز نه وي نو ژوند نه کېږي استاز هم لرم خو تاثیرات به زما په نظر چې ناستې وي هغه بهیرونه دي او دغه ادبي خپرونې اورېدل دي د راډیوګانو ټلویزیونونو ادبي خپرونه څومره پر شعر او شاعري باندې تاثیر کوي؟ بلکل په هغې کې نو داسې خلک هم میلمانه کېږي چې ډېرې ښې خبرې کوي له هغې نه خلک پند اخیستلی شي. بل مطالعه مهمه ده چې هر اړخیزه مطالعه وشي نو شعر ته قوت ورکوي. لومړی شعر دې چېرته ولیکه او په یاد دې دی چې په څه اړه و او وهڅول شوې چې بیا دې شاعرۍ ته مخه کړله؟ والا نظري صاحب لومړی شعر خو به ځکه نه راته معلوم چې ما به لومړی شاعري وکړه نو چاته مې نه شوه ښکاره کولی پرې باوري نه ومه
بیا په یو وخت کې د اشنا عادلخیل ادبي ټولنې په نامه باندې یوه ټولنه وه، هغې ته زه په لومړي ځل لاړم. هغلته چې ما لومړی شعر هغه وخت سره چې مې لیکلی و هغه مې وویل نو تشویق شوم زیات. نو هغې وروسته نو بیا ډاډمن شوم په خپل شعر باندې. بیا مې نو استاد پیدا کړ، استاد ته مې ښوده، هغې وروسته بس شاعري باندې مې پیل وکړ. د ځوانو شاعرانو شعرونه څنګه ارزوې سیاد صاحب؟ ته د ځوانو شاعرانو سره زیاته ناسته پاسته لرې، که د هغوی د شاعري په اړه باندې راته ووایاست او په دې اړه باندې راته ووایاست چې ادبي غلا په ځوانو شاعرانو کې څومره ده؟ زیاتره کسان شته دی چې د یو شعر ردیف قافیه ورته تبدیله کړي، یو څه لږ تغییرات پکې راولي خپل په نامه باندې. بالکل نظري صاحب، ځوان شاعرانو کې خو ډېر ښه شاعران شته، وتلي شاعران دي، ځکه چې اوس نو هغه د پوهې کچه هم زیاته شوې ده. ادبي غلا خو سړی متاثره کېږي، خو ادبي غلا بیا نه ده ښه. خیر که تاثیرات په شعر باندې پراته یې کومه پروا نه کوي، او ادبي غلا خو تا مخکې مو وویل چې شعر د اولاد برابر وي نو هغه بیا خامخا ډېره زیاته بده ده. څنګه ارزوئ؟ آیا شته دی کسان ځوان شاعران ګورئ چې همداسې دغه لري؟ ډېر پیدا کېږي، ډېر. زما خپله باندې دوه دریو غزلو کې دغه یو ورځ مې فیسبوک کته نو ګورم چې غزل زما دی او نوم د بل چا دی پکې، خامخا خو هغه به هغو خلکو کار دی چې نه پوهېږي. ځینې کسان دي چې هغوی شوق لري، یعنې شاعران نه دي، هغوی په اخر کې خپل نوم ورې هغوی نو بیا او ځینې کسان دي چې پاخه شاعران دي، خو هغوی د ځینو کسانو بیتونه په خپلو شعرونو کې ځای پر ځای کوي او اصلا څه لږ په لږ تغییر سره دوی تلاش کوي چې هغه شعر په خپل نوم کړي. بالکل نظري صاحب، یا هم د نورو ژبو نه شعرونه پښتو ته راژباړي او خپل نوم ورکوي ورته. په شعر کې تر دې حده هم اجازه شته چې یو سړی یو شعر لیکلی او د بل سره کافیه کمه وي، هغه کافیه هم ترې غوښتلی شي چې ما سره کافیه کمه ده، ستا د شعر کافیه ما ته راکړه، هغه کوم فرق نه کوي. خو مستقیم چې ټول غزل واړئ هغه بد دی. خامخا تاثیرات په یو چا باندې د یو چا د شاعرۍ راځي، هغې ته ورته شاعري، هغې ته ادبي غلا نه شو ویلی، خو باید څوک له چا تاثیره نه شي، متاثره نه شي. واقعا شاعران دومره زیات شعرونه لیکلي دي، د ردیف قافیه نه خلاصېږي؟ د ردیف او قافیه نو بس هېڅوک هم نوی نشي پیداولی. ردیف او قافیه زاړه دي، بیا نو چا په یو ډول راخیستي او چا په بل ډول راخیستي، څوک یې په نوي انداز راخلي، څوک یې په زاړه انداز راخلي، نو فرق یې همدا دی. زوړ انداز کوم اندازونه وه او نوي اندازونه څه ډول دي؟ نوي اندازونه خو داسې چې یو نوی خیال یو نوښت په شعر کې وکړي، داسې یو څه چې هغه د چا فکر هم نه یې کړی د دې مخکې. او زړه شاعري نو هغه ساده الفاظ دي چې هغه پکې راخیست شوي او منګی ګودر نو اکثره چې ویل ولي هماغه ځای ته سړی رسوي د ځانه سره، دقیقا پوهېږي چې دا څنګه دی او د څه په باره دی په معنی یې رسېږي. په مخکې وختونو کې به زیاتره د ګودرو، چینه او منګیو دا شیان زیات اخیستل کېدله، اوس زیاتره فکر کوم دا نوي الفاظ استعمالیږي. بس غزل شاعرۍ چې سکولو، مکتبو، پوهنتونو بالکل پرمختګ چې یې کړی په همدغو ټکو باندې کړی دی چې نوي خیال ته پکې فکر شوی، نوی خیال راخیست شوی، هغه څه چې دې نه مخکې چا نه استعمال شوي اوس استعمالیږي، نو شعر په همدې باندې مخکې تللی دی. په وروستیو کې ستا یو بل غزل اورو سیاد صاحب؟ خپله کږه وږه څېره په کاغذ جوړه کړمه، خپله کږه وږه څېره په کاغذ جوړه کړمه، کښېنمه ماته آینه په کاغذ جوړه کړمه، او مور ستا لاس او زما سر خپل ماشومتوب مې یاد شي، مور ستا لاس او زما سر خپل ماشومتوب مې یاد شي، اوس هم هماغسې نقشه په کاغذ جوړه کړمه، او ما مې د کلي یاد تر دغه حده ورسوي، ما مې د کلي یاد تر دغه حده ورسوي، قلم راواخلمه چینه په کاغذ جوړه کړمه، او ځان سره وایم چې زړه ته نور څوک نه پرېږدم، ځان سره وایم چې زړه ته نور څوک نه پرېږدم، کلف ورته واچوم دروازه په کاغذ جوړه کړم، او ځای پکې نه وي چې شهید ارمان دفن کړم پکې، ځای پکې نه وي چې شهید ارمان دفن کړم پکې، او زه مې د کلي هدیره په کاغذ جوړه کړم، او غربت دې ورک شي په تیارو کې یو په یاد مې نه ده،
غربت دې ورک شي په تیرو کې او په یاد مې نه ده سیاده څرنګه ډیوه په کاغذ جوړه کړمه. ډېره زیاته مننه سیاد صاحب، الله دې وکړي چې په البته دا بل کتاب دې هم چاپ شي او په راتلونکي کې چې تا لرو له ځان سره بل کتاب له ځان سره راوړي او موږ ته یې ډالۍ کړئ. ډېره مننه له تاسو نه چې زموږ بلنه ومنله. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. بس له تاسو نه هم مننه چې بلنه مو راکړه او موږ ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. مننه له تاسو نه هم چې تر دې دمه راسره ملتیا وکړله. ډاکټر صاحب فهیم الدین کمیسار راغلی دی چې د هغوی سره به هم بحث او خبرې لرو، وخت که څه هم کم لرو، خو اوس د البته لنډه دمه لرو. د دمې نه وروسته بیا هم ډاکټر صاحب فهیم الدین کمیسار به زموږ سره ملتیا کوي. ستاسو ملتیا غواړو.